زه مینهوالو ته دا کتاب په ګوته کومه داسې د غربت بلا اخیستی یم په دو ټول عمر مې تېره شوه په زغل کې زندګي زغل د جاوید اجم افریدی دا د هغه کتاب دی او دا هغه چاپ کړی دی هغه ځان ته نه دی چاپ کړی هغه دې قام ته دې ولس ته چاپ کړی دی پکار دا ده چې مونږ د ای شاعرۍ او د ای کتاب په ځای دا ای شاعري او ای کتاب دې ته وایي دا کوم چې په دې موبایل کې خلک ګوري الکټریک شاعري ده الکټریک کتابونه دي خلک یې ګوري هغه خوند نه کوي هغه شانې مزغو کې نه پرېوځي زه وایم چې که مونږ همغه زړه مینه د کاغذ سره د کاغذ یو خپل وهم دی یو بوی دی هغه به مونږ په سکول کې به هغه مونږ ته محسوس کېدو چې زه نن هم دې کتاب ته نږدې شم نو ما ته خپل وخت یاد شي دې کې یو ښایسته خوشبویي ده په دې کاغذ کې نو مونږ دې کاغذ سره مینه وکړو په نسبت د دې چې مونږ په موبایل کې وګورو او په پی ډي اف کې وګورو ځان خلاص کړو دا نه ده پکار دا د اجم افریدي دا کوشش کړی دی زیار یې کړی دی او مونږ دپاره یې کړی دی پکار دا ده چې ټول مینهواړو ته زه وایم چې که ګورئ او که نه ګورئ خو د ده نه یې واخلئ ځکه چې ده دا هڅه کړې ده او دا کتاب اوس چې کوم دی دا د هغه نه دی دا د دې ټول ولس دی دا د دې 4 کروړو پښتنو دی نو برای مهرباني چاته چې هم دا په لاس ورځي نو دا کتاب چې کوم دی زغل دا تاسو خامخا واخلئ لازم یې واخلئ حالانکې زه دې رور سره نه یم ملا شوی چېرته خو چونکې دا فرض دی په مونږ چې مونږ د خپلې قام قبیلې قلم قبیلې او بیا د خپلې قام قبیلې دا ملګري چې کوم دي دا درانه کړو چې مونږ پښتانه نه درنو نه مونږ ته پنجاب نه څوک نه راوړي او نه دی مونږ ته د ایران نه څوک راځي او نه مونږ فارسیبان او ازبک درانوي مونږ به خپل ځانونه خپله درنو ډېره مننه ډېره ملګرو اکثر غوښتنه کړې ده چې دا جم افریدي کتابه مونږ له چېرته میلاویږي نو د 100 دوکانونو درک درکوو په باړه بټاتل پمپ کې د حبیب الله خوشبو محل سره به درته میلاویږي چې پکې نور هم د شاعرانو او دیني کتابونه میلاویږي او ستاسو سره دویمه پته په باړه کې بس سټینډ منشا مارکیټ دویم بیسمنټ پلازا نیز خیبر چوک چې په دې کې هم تاسو ته نور کتابونه میلاویدی شي دریمه پته د اعظم مارکیټ دویم نمبر دکان کې د جم افریدي زغل کتاب هم میلاویدی شي او نور کتابونه هم تاسو ته پکې میلاویدی شي ملګري موږ د جاوید اجم افریدي صاحب زغل دا یې مولا توفا کړو نو انشاءالله بیا یم به ډېر په شوق بیا یم یو څو کلامونه مې ته وویل ډېره ښکلې شاعري یې کړې